خبره دا ده که نه چې نور په پرېوتو دی. دا ماته نه یادېږي یاره. حاجي صاحب ښایي مفکر صاحب ژوند سهارا ته مې د مینې باډیوه راوړې، ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې. زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه، ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. د لیونتوب د جنگ په زغره کې من غخته ایمان، ما د سحر مونځ له د ځان سره نیزه راوړې. دغه سړی د میپل رنگ ته ګوري او رویسه، هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې. زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر، د کرش مشین او پولادي سپینه اره راوړې. د انتظار د هړ تودو غرمو وهلي صابر، د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې. ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي، ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې. نو جوړه خو به یو پکې هېرېږي نه. ښه ده، صحیح ده نه چې موږ ته خو پکې څه نه څه یاد وي. او صابر صاحب دغه خو هم وایي چې په دروغو خوشحالېږي په رښتیا خفه وي، هغه یاران خو به له ما نه خامخا چې په دروغو خوشحالېږي په رښتیا خفه وي، هغه یاران خو به له ما نه خامخا خفه وي. دا د ازار په ډېری وختل ازار به مومي، چا چې نن جنګ وکړو دا خلک به سبا خفه وي. او مختاره زه د زړه منمه خو څه خبره ومنمه، زه د زړه منمه خو څه خبره ومنمه، دغه د ستا نه مرور دی او په تا خفه وي. ډېر او زما خوږمن زما نه لرې په صحرا دیره دی، زما خوږمن زما نه لرې په صحرا دیره دی، زما په کلي کې څوک نشته چې په ما خفه وي. دغه سړی څه عجیبه عجیبه ټوکې کوي، ما اورېدلي چې د ما خفه په ما خفه وي. او سلې ونې دی چې په یو ځای کې خوشحاله نه وي، صابر په ښار کې مرور وي په صحرا خفه وي. ډېر صابر صاحب شاهد علي شاهد وایي که نه چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې، مختاره چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې، په بېواکۍ کې به نارې ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نه و، که برغې برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې. ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نه و، که برغې برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې. هغه د یاد شي چې رخصت به دې هم واغستلو، څنګه په نظر به زما د دروازې نه وتې. هغه د یاد شي چې رخصت په دې هم واغستلو، څنګه په نظر به زما د دروازې نه وتې. ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل خپل انداز، زه د لمبې نه وتم ته به د لمبې نه وتې. شاهد علي شاهد او روژه را روانه ده که نه، دغه شعرونه هم ډېر زیات ښکلي دي. شاهد علي شاهد چې هر ځل مو د خوند او د سیالو جامې اغوستې دي، دا ځل مو اختر کې د لمبو جامې اغوستې دي. هر ځل مو د خوند او د سیالو جامې اغوستې دي، دا ځل مو اختر کې د لمبو جامې اغوستې دي. څومره بېوسي ده یو نیازبین د ګڼو خویندو رور مور ورته زړې د جینکو جامې اغوستې دي. او چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي، دته په تخته اکثر پردو جامې اغوستې دي. چا چې د اخلاص په نیت رشتې خپلې پاللې دي، دته په تخته اکثر پردو جامې اغوستې دي. سوچ په زما ښه وي خو د خان خبره غوره ده، ځکه چې خان ښې ما د ټوټو جامې اغوستې دي. ډېر ښه ده. شاهد علي شاهد او شاهد علي شاهد بل ځای کې وایي چې نیمګړی به و هر یو ارمان نه پوره کېده. په دې ښار کې د هېچ چا ارمان نه پوره کېده، نیمګړی به و هر یو داستان نه پوره کېده. په دې ښار کې د هېچ چا ارمان نه پوره کېده. ما ځکه کړلو ماپ چې د دښمن په ماله ومړینه، ما ځکه کړلو ماپ چې د دښمن په ماله ومړینه، زما د رور د وینې تاوان نه پوره کېده. ډېر ښه یاره، څومره ښه شعر دی. ما ځکه کړلو ماپ چې د دښمن په ماله ومړینه، زما د رور د وینې تاوان نه پوره کېده. او چې چا لره د دې وطن د وږو غم په کار و، چې چا لره د دې وطن د وږو غم په کار و، هغه خلک په ځان او ځان نه پوره کېده. ډېر ښه دی. د چا د خدای په ځمکه باندې ځای د سلي نه و، د چا د کور د چت په اسمان نه پوره کېده. ډېر ښه.
او چا مهر د ارمان ناوې له نشو ورکولی د چا د جنج بېدرېغه سامان نه پوره کېږي. واه 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 ډېر ښه یار دا چا شعر دی. مخر د ارمان ناوې له نشو ورکولی د چا د جنج بېدرېغه سامان نه پوره کېده. واه یار شاید په دې خیال مې بلا خلک ژوند ته راغی شاید خو کمې د جانان نه پوره کېده. ډېر ښه دی یار. شاید په دې خیال مې بلا خلک ژوند ته راغی شاید خو کمې د جانان نه پوره کېده. ډېر ښه دی. دا شهید علي شاهد دی. او شهید علي شاهد هغه ډېر ښه شعر لیکي. هغه دغه هم وایي چې ژوندون چې د الفت د باریکاتو نه خالي شي په تش ګوین څوک سکه چې د شاتو نه خالي شي. زما او ستا ترمنځ د نظر جنګونه ډېر شه او نور د ټول وطن د وارداتو نه خالي شي. په مینه کې ولی شوې خو جانانه دا مې واوره نفرت سره ولی د کراماتو نه خالي شي. په مینه کې ولی شوې خو جانانه دا مې واوره نفرت سره ولی د کراماتو نه خالي شي. نور ته چا شعر یاد دی وایه وایه. زیار صاحب د روژې دا ذکر زه کوم نو دا چې هر کال مونږ یو نو خدای دې تاسو ملګري آباد لري. مونږ اکثر د روژې نه وړاندې داسې راټولیږو نو دغه دوه شعره د روژې په حواله باندې د ډاکټر خالق زیار صاحب هغه وایي چې خلک د روژې میاشت پوکي کوي. خلک د روژې میاشت پوکي کوي مونږ بلا نورې هم روژې نیسو تل هیرې د زړونو پټو داسې ګیرې پرېږدو لاسو کې تسبیح نیسو. ځکه اکمل لیونی وایو چې زما د وږي وطن وږي په پیسو خرڅېږي دی خو نړي وطن کې وینې د ظلمو خرڅېږي او خلق رانجه سترګو له اخلي تورېدو دپاره عجیبه چل دی دلته سترګې په رنجو خرڅېږي. د کشرانو نه خو ځای د ګیلې پاتې نه شو چې مشران مو په یوه جوړه جامو خرڅېږي. بیا وایي چې زما د مینې یاران نه راځي زمونږ کلي ته که زړه یې کېږي هم نازله راځي زمونږ کلي ته صرف په مونږه پابندي ده چېرته تللی نه شو نور ښځې نر د هر کاله راځي زمونږ کلي ته. عجیبه چل دی چې اکثر قربانه کېږي راته په بخانه چې د مانځه راځي زمونږ کلي ته. ډېر ښه دی. په بدله کې وایي زمونږ د بدن وینې غواړي په کومو لوښو کې چې سره راځي زمونږ کلي ته. ډېر ښه دی. اکمل لیونی دی. او اقبال بوس دغه هم وایي چې د خندا وطن دی مونږ پکې جاړو د خندا وطن دی مونږ پکې جاړو اوس په دله که به ځان له دعا غواړو د راتلونکو پښتنو دی الله مل شي مونږ زاړه پښتانه وریجېدو لاړو. هنیا ځکه خپل شعرونه ته نوي دوه درې وایم که نه بیخي نوي اوبه تې ساسي لوګی ته خیږي تب کوي چې خاورې د بېننګو لا کړه خپله ځواني بابا تیره دې په اور کې کړه ټوله زندگی بابا و دې په خانه کې کړه هسې ملنګي بابا ما در باندې کېښودو نوم د لیوني بابا پس له یو غني ذاته دوه غنیان مې ډېر خوښ دي یو د اشنغر غني او بل اشرف غني بابا. ډېر ښه یار. پس له یو غني ذاته دوه غنیان مې ډېر خوښ دي یو د اشنغر غني او بل اشرف غني بابا. بس او صابر صاحب وایي چې اشنا که هر څومره بې سوده شي هم اشنا که هر څومره بې سوده شي هم د چا په بده ورځ سود نشي هغه که هر څو زما ښه نه غواړي زما په بده ورځ سود نشي. ډېر ښه دی. اشاره دې ما ته تا ولیده نو تا خو زه د موټر سایکل نه خلاصولم خو خلاص خدای دې نه خلاصولم چې خدای دې نه خلاصوي نه زه به کنه خیر تا خو چې دا په کم جړق دی وو کنه نو بریکونه خراب دي څنګه خراب دي زه په د ملکن درګې نه راغلم په غرونو راوړم سار را روان شوی اوس راورسېد په 15 منټه او په 1 غنټه کې زه راورسېدلم. نه 15 منټه 1 غنټه خو ځکه نه د ماته په 11 بجې وی چې زالته یم بل روم کنه په هلمټ کې می موبایل ورک او د سره په خبرو ما او شور بم دا اورېدو چې ما ورته دروغ وي که رښتیا مې وي. ستا د ومنې میلمه یې اوس سره ته ویلی نه شو. یا ځکه د ساحل صاحب غزل دی وایي چې زه چې د پسرو لمبو دیره کړمه ستا د زلفو ګور سوری بسه کړمه خلق وایي پړ مې که نو مړ مې که پړ شوې راته ته خو مړ دې زه کړمه او تا خو د خپل زړه دنیا ودانه کړه زه دې د خپل زړه پرانځخته کړمه. ما وی تا زما نه خپله مینه یېره کړه ما وی زه به ستا نه مینه زده کړمه. ډېر ښه دی. خیر دی زه به خپله پښتو ماته کړم
نن به ستا د زړه دپاره شپه کړمه. ډېر ښه دی، ډېر ښه. بس په تلو تلو کې دغه چې پېښور او ساحل صاحب وایي چې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي. پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. جانان دي د دنیا د آبادۍ وعدې دروغ دي. هاي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي. ډېر ښه دی یار. خپل اختیار غوښتلو پسې ګرځي او تر مرګه د پښتون بیدارولو پسې ګرځي. بدبخته ولي باغه څه په نقام کې دیری یوازې د پښتون په وسایلو پسې ګرځي. ډېر ښه دی یار. بس سره مونږ پای ټیک ټاک کې دغه وای کنه وای سپینې سپوږمۍ وای آشنا به چېرته ځو وی خیرات له تللی وی په خپلو سترګو مې ویلې خیرات له تللی هغه ورته وایي خدای دې تباه کړه وایي زه غزل وایم وایه وایه تکړه شه جو بیا وایي سپینې سپوږمۍ وای آشنا زه تا ته وایم چې خیرات له تللی ما په خپلو سترګو ویلې پاسه نو میک ته پناه یې ولې میک ته خلک نه یې کنه پلاستیک یاره دا پوهېږم پکې مختاره نه ځکه زکات سره زه ولې کېناستم تاسو وایئ بونیروال ساده خلک دی که نه څنګه چلند سره وکړو چې یاد ساتې